ولسمشر غني پکتیکا ته ولې تللی و؟ هلته یې څه کړي او څه یې ویلي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن ولسمشر محمد اشرف غني د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ پکتیکا ولایت ته تللی و. وایي موخه یې د پکتیکا امنیتي او نور وضعیت ارزول و. د تل پسې رضایي مسؤلینو د خیر خیریت راپور ورکړ او ویې ویل د لوی لارو د امنیت او نورو لپاره اقدامات کړي. جمهور رئیس غني خپلو خبرو کې بیا وویل چې په وضعیت کې د مثبت بدلون لپاره واضح امنیتي میثاق ته اړتیا ده او د ظلمت لویه لار باید پرانیستې او بیسونه جوړ شي. دغه راز په یوه بله ناسته کې جمهور رئیس غني د جمهوریت او نظام په ملاتړ کې د پکتیکاوالو د قربانو ستاینه وکړه. هغه زیاته کړه پکتیکا ته د برېښنا رسولو لپاره پیسې آماده شوې، خو د امنیت په تامین کې له ولسونو د مرستې غوښتنه وکړه. دغه راز ولسمشر غني وویل د پکتیکا د دروند ولس نارضایتي د منلو وړ نه ده. دغه راز غني وویل د پکتیکا هوایي ډګر به د شهید عزیز الله کاروان او د زابل هوایي ډګر به د شهید محمد آصف توخي په نومونو ونومول شي. دغه راز جمهور رئیس وویل طالبانو ته زما واضح پیغام دا دی چې په تاوتریخوالي هدف ته نشي رسېدی او که ورته دوام ورکړي سبا به په دې خاوره کې څنګه ژوند کوي. د طالبانو اولادونو ته د زده کړو او جنګیالیو او مشرانو ته د باعزته ژوند برابرول د دولت مسؤلیت دی. جمهور رئیس د طالبانو ډلې سره د سولې روانو مذاکراتو ته په اشارې وویل بریالیتوب ته د مذاکراتو تر رسیدو پورې حوصله پکار ده. همدارنګه طالبانو ته په خطاب کې وویل په پردي کور کې یرغمل یاست، راشئ د هېواد په راتلونکي وغږیږو. په شعارونو ولس نه تېروځي، طرحې او عملي کار غواړي او اسلام زموږ په وینه او هډوکو کې دی. د غونډې په پای کې د پکتیکا والي له جمهوریت څخه د دفاع په خاطر جمهور رئیس غني ته ټوپک ډالۍ کړ. په هر حال دا چې دا سفر به کومه مثبته نتیجه ولري او که نه هغه پوښتنه ده چې نږدې راتلونکی به یې ځواب کړي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په دې بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.